السلام علیکم. امید دی چې ټول بروغ او جوړي. لا هر څه نه مخکې که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په دې چینل کې تاسو ته داسې رازونه ښایم چې شاید تاسو له هغې نه خبر. نو که غواړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو نو دا ویډیو در سره لایک کړئ. نن درته د پښتو فلمونو د مشهور اداکار ارباز خان په اړه داسې معلومات وړاندې کوم چې شاید تاسو ترې مخکې خبر نه یئ. ارباز خان د آصف خان زوی دی او آصف خان هم د پخوانیو پښتو فلمونو مشهور اداکار و، خو اوس یې زوی د هغه ځای نیولی. ارباز خان له یوې پنجابي اداکارې خوشبو سره واده کړی او خوشبو د اردو سټیج ډرامو مشهوره ډانسره ده. خوشبو په ډېرې پنجابي فلمونو کې له ارباز خان سره کار کړی او په لومړي فلم کې ارباز خان په خوشبو زړه بایللی. خوشبو او ارباز خان د واده 14 کاله کېږي، خو ارباز خان خوشبو د یو پنجابي اکټر شان سره په ګرځېدو ډېر غوسه دی، ځکه چې څه وخت وړاندې خوشبو د شان کور ته د شپې لپاره تللې وه او ارباز خان ترې خبر شوی و. نو وروسته د دوی خبره تر طلاق ورسېده، خو کوټ ته چې کله د دوی کیس لاړو نو کوټ ورته اول د دواړو ترمنځ د روغې جوړې کوښښ وکړ، نو لږ وخت د دې لپاره ورکړ، خو څه وخت بعد بیا خوشبو له شان سره ټلیفوني اړیکې نیولې. په دې خاطر د ارباز خان رویه ورسره له حده زیاته ترخېده. آصف خان چې کله له دې خبر شو نو ارباز خان ته یې په سوات کې بله ښځه وکړه، نو په دې باندې خوشبو نوره هم غوسه شوه، خو بې له طلاقه اوس له ارباز خان څخه لرې ژوند کوي او ویل کېږي چې اوس هم هر وخت شان د هغه ځای ته ورځي. شان د اردو فلمونو ستر اداکار دی، خو خوشبو باندې له حده زیات مین دی، خو ارباز خان له ډېر کوښښ وروسته هم د هغه مخه ونه نیولی شوه. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. په دې هکله په آینده کې تاسو ته نوي معلومات خپروو. اوس که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب